سلامونه دوستانو د سی افغانستان یوټیوب چینل مینوالو څنګه چې مې ویلي وو موږ سره دلته قیس صمدي دی نو راځئ چې د قیس صمدي سره جوړ په خیر وکړو. سلام لالا. السلام علیکم. خیر جوړ په خیر. صحت مو ښه دی په خیر یې؟ محفل مو کو هیله ده چې ستړي شوي نه اوسئ موږ نه خفه شوي نه اوسئ لالا. نه هېڅ خبره نشته کورم بدن مننه. ښه دلته ډېری دوستان دي په ستاسو مینوال دي په افغانستان کې دي که په خارج کې دي نو د دوی په ذهنونو کې یوه پوښتنه ده چې دا قیس صمدي څوک دی؟ ډېر ښه پوښتنه مو کړه. شته دی بعضې خلک د ښه نومونو نه استفادې کوي غلط استفادې کوي چې یعنې صمدي ډېر غټ نوم دی او زه چې یم قیس صمدي یم بریالی صمدي خوری یم هم مې ماما دی او هم مې استاذ دی. ښه ډېر ښه. دا زما دویمه پوښتنه هم دلته ځواب شوه چې قیس صمدي په د هنري ډګر کې استاذ بریالی صمدي دی. یعنې تر اوسه مو څو سندرې کلیپ کړي دي څو سندرې مو ثبت کړي دي؟ دوستان خو به لیدلې ما خو یو 4 ویډیوګانې کړي کلیپونه او یو 2 دانې نور مې د کار لاندې دي چې انشاءالله ډېر زر به دوستان واوري وګوري. نو قیس صمدي به راته خپل د هنري ژوند په اړه وایي چې څومره وخت کېږي چې هنر ته مخ راوړی دی؟ هنر نه مخکې خو هم خوشحاله یم اوس هم خوشحاله یم خپل هنر مې دی خپل کسب مې دی. څومره وخت کېږي چې هنر ته مخ راوړی؟ زما خو به داسې کېږي 15 کاله خو. اجازه لرو؟ ولې نه ولې نه. ښه واده مو کړی؟ او واده خو مې کړی. قیس صمدي د ژوند په اړه پوه شوئ چې قیس صمدي د بریالي صمدي خوری دی. یعنې هغه ګونګسې چې دوستانو کوله چې نه قیس صمدي د بریالي صمدي د نوم نه ګټه اخلي دا خبرې ټولې دروغ وي. تاسو پوه شول چې قیس صمدي د بریالي صمدي خوری او بریالي صمدي او زریالي صمدي خوری دی او هم یې استاذ دی د خپله د هنري زده کړې د بریالي صمدي او زریالي صمدي لاس لاندې کړي. اوس به په وروستیو کې قیس صمدي راته یو 2-3 ټپې ووایي بیا مو الله مل شه. په دواړو سترګو خدای به مې بیا د کلي خان کړي د ملنګۍ کچکول مې ډېرو ګرځوونه د ملنګۍ کچکول مې ډېرو ګرځوونه مسافر تر شوې خواره زه شومه خواره د مور شه چې سفر ته دې لېږي خواره د مور شه چې سفر ته دې لېږي مسافر مو وجنې خاوندنو پته به پروت دې وي پوښتنې لی ورځمه پته به پروت دې وي پوښتنې ته ورځمه. ډېره مننه.